د زابل ولایت په مرکز کلات کې 45 بیرته راستنې شوي کډوالو او غریبو کسانو ته د کار زمینه برابره سوه او نن ورته د کوچنیو کاروبارونو په موخه د کلات ښاروالۍ او زراعت ریاست په همغږۍ د NRC یا ناروې هیواد د کډوالو شورا په مالي ملاتړ د غرفو د ویش لړۍ پیل سوه. په همدې موخه په جوړه شوي مراسمو کې د ولایت مقام د دفتر رئیس وویل اسلامي امارت ژمن دی چې خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول بیرته راستنه شوي کډوالو او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه مساعده کړي. نوموړی زیاتوي چې په همدې موخه نن دغه کسانو ته د کار او د هغوی د کورنۍ د اقتصاد جوړېدو په خاطر غرفې ورکول سوې ترڅو پکې خپل شخصي کاروبار وکړي او خپلو بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. خبرې کې د ولایت مقام دا جوړ شوی دی هغه غریب خلکو ته چې یا مهاجر شوي دي هجرت یې کړی ده او یا داسې غریب خلک ولو چې هغو به یا ریړۍ چلولې او دلته به بېروزګاره بولو نو د هغو لپاره دا برابرې شوي دي. نور هم انشاءالله تعالی ولایت مقام هغه دا کوشش کوي چې نور هم غرفې ورته برابرې کړي د داسې غریبو خلکو لپاره چې د هغو وزله ورباندې وشي او بیروزګاری چې د هغه ختم شي. پر همدې مهال هغه کسان چې ورته د کار زمینه برابره سوې د خوښۍ په څرګندولو سره د اسلامي امارت مننه کوي چې د دوی لاسنیوی کوي او ورته د کار زمینه برابره کړه. خو زموږ ځای نه و معلوم ریړۍ ولې نو بازار کې مو ځای نه و معلوم د ډېرې یعنې بیخي د ډېرو مشکلاتو سره موږ مخ اوس ته ښاروالۍ سره موږ ډېر خوشحاله یو. خو دا شام کارېدله موږ سره سوې ده ځکه بازار ته مخامخ د روډه وتلي یو او چپه کېدن نو دا کیسې خرابېدل دا نشته انشاءالله صفا سوتره یو روبله زموږ یو شی نه به خرابېږي نه به بدوړه کېږي او دا همکاري ځینې غواړو چې ورور له موږ سره څه نور کومک وشي. د یادولو وړ ده چې دا مهال په مرکز کلات او ولسوالیو کې د اسلامي امارت له لوري د موسسو په مرسته زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سوې.